پیشوګانې سره ناستې وې، خوږ مجلس یې و. دوی دومره سره خوشحاله وې چې تیریدونکي سپي ته یې بیخي پام نشو. سپي ته د پیشوګانو مجلس خوند ورکړ، ورته تم شو، غلی ورته ودرېد. دغه وخت یوه مشره پیشو را پاڅېده، نورو ته یې وویل: خویندو، دا نن ډېرې سره خوږې او په بل مهربانه یو. نن مو زړونه تر بل هر وخت سپېڅلي او نیتونه مو تر بل هر وخت صفا دي. راځئ په شریکه دعا وکړو، خیر وغواړو. زما یقین دی د موږکانو باران به ووري. سپي ته چې دا خبره ډېره نامناسبه ښکاره شوه، وغورېده، په لوړ آواز یې وویل: کم عقلو پیشوګانو، خیر خو د هډوکو په باران کې وي، نه د موږکانو.